کابل کې خصوصا د پسرلي موسم کې اوسېږي او رانسې او څوک چې کابل ته راځي نو هغه خو هېڅ امکان نه لري. پغمان دره نو ښایسته اوبه، شنه دره او ډېر خوندور خلک. Warka dank. Nee, vielen Dank. Oh. Danke schön und تشکر میکنم. خدا خیر آخر گفت پشتو ورکا dank. تشکر میکنم. خب انت كيف حالك؟ الحمد لله. مرتاح في افغانستان؟ الحمد لله. ما شاء الله. حبيبي والله مشتاق لاشوفك. حبيبي كم تبغمان. حبيبي كم تبغمان نعم. حياكم الله في پغمان ما شاء الله. شوف اجواء مره طيبه اليوم يوم الجمعه. اوراروسا چیرش هم میشناسین یا نه؟ پارسال هم ما اینجا آمده بودیم، باز وقتی خرد بود. یک ویدیو است به نام دره نو پغمان، با دوستایی که نیده او را ببینن. حالا باز آمدیم اورانوس دیگه اینجا یک طفلک بسیار خدمتی. چای به ما میاره، او میاره، یا اینجا خانه شون است. څنګه د وطن خوږی که لندن؟ نه وطن خو اصل دا ډیر سیګوره د خېل څکړي دی والا لندن ته ځم کنه. په دې سه دا ټول د راټوټ یو خاصه ماحول د جوړ کوملګرو ته کنه. ا ډوډۍ مسله خبره ده ځخرا کنه دا فاجعه ده کی خدای ما هغه ماحول جوړول انتباه راوستل دا کنه. انتباه ټول سره کې ناس یا خپل سره درد او بس دا دوستان یو خاطره دي تفاته څه بیت زیله خیره. دا لګب شپ سره لګي هغه مرګري دي خاطر زوري زبیر جان امریکا خزه ده افغانستان ساعت تیروي دلته راځم ځکه ارزانه دي او غزون تیروي دلته ځوان تیروم ځکه هلته سم مکتبونه دي او سم کورونه دي. سلام علیکم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیزان. من فیروز نجرابی هستم، باشنده شهر کابل ولایت اصلی ما کاپیسا است و فارغ التحصیل از 15 اقتصاد از پانتون کابل هستم. من مفول تو امریکا. سلامونه دوستانو، ستړي مسئ جوړ په خیر صحتمنده. بیا هم زمونږ د پسرلنۍ خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو ټولو ته د فواد نادري چینل ته ښه راغلاست وایم. مننه چې له موږ سره یاستئ همیشه او همیشه فواد نادري حمایه کوئ. دوستانو نن موږ د خپلو خپرونو په ترڅ کې راغلي یاستو پغمان ته. پغمان نو یو مشهوره ځای ده په کابل کې او ډېر هغه څه ځای رسي دلته نو چې کابل کې خصوصا د پسرلي موسم کې اوسېږي او رانسې او څوک چې کابل ته راځي نو هغه خو هېڅ امکان نه لري. پغمان دره نو ښایسته اوبه، شنه دره او ډېر خوندور خلک. مننه دوستان همیشه موږ سره یاستئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن موږ د دې ساحې نه تاسو ته خپرونه لرو. له موږ سره اوسېږئ او هغه دوستان چې نوي راغلي دي زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او په ضمن کې هره ویډیو چې ګورئ لایک کمنټ هم یادونه وځي تر هغو ستاسو په دغه حمایه باندې زموږ ویډیوګانې نور هم وریل سي. مننه دوستانو، له موږ سره اوسېږئ. انشاءالله له دې درې نه د دې ښایسته درې نه تاسو ته نن یو خپرونه لرم او تاسو هم ترینه خوند اخلید. دوستای عزیز تشکر از تک تک شما که همیشه ما را حمایت میکنین. فواد نادری در خدمت شماست. امروز ما آمدیم به دره پغمان. دره پغمان زیبایی هر طرفش، افغانستان خو هر طرفش که میری یک زیبایی و مقبولی خود داره. باز کابل که میای و پغمان، دره پغمان رو نبینی دیگه هیچ امکان نداره. دره پغمان واقعا یکی از دره هایی است که دیدنی، هوای بسیار خوبش. حال امروز ببینین که هوا یعنی چنان تقریبا هوا بسیار سرد است. مگم اگر در خود شهر کابل ببینی هوا گرمتر و اینجا هوا سرد که تا خنک میخوری و بسیار هوای پاک و صدای هم شاید شما بشنوین. منظره هم شما میبینین که چی یک منظره داره و خصوصا
فضای اینجا. تشکر از تک تک شما. ما انشالله از این ساحه و شما یک برنامه زیبا و دیدنی داریم و دوستایی که دیگ چپازانی میکنن انشالله از او هم به شما یک تصویر داشته باشیم. با ما باشید. سورسی بدر الله را شکر. شما خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باش. چی است نامت؟ شفیق الله مخدوم زاده. شفیق الله مخدوم زاده. بله جان. از کجا هستی اول بگو؟ از ولایت بغلان فابریکه قند. خب امروز آمدن میله و دره پغمان. بله بله. دره پغمان آمدیم میره. چی کاروبار میکنید در کابل؟ در کابل کاروبار شخصی دارم الحمدلله. تو کاروبار آزاد است؟ کاروبار شغل آزاد. اینجا حالا چی مسئولیت داری امروز؟ در اینجا دیگه فعلا تا بال آشپز بودیم دیگه، آشپزی کردیم، جای دوستا خالی یک روش پخته کردیم. تا بال پخته نمیشه دیگه، هم سری گاز است که پخته شده بخیر چپه کنیم ببینیم که چی میاد. چی میاد؟ چی جور کردی؟ شوروا است یا روش است؟ نه روش است. خب نه گفتم بعد از اون معلوم میشه. بعد از معلوم میشه که آشپزی ما چطور است. بچه‌ها نمره بده که چند نمره. کی بود دیگه امروز بس کی بود؟ دیگه دوستا هم ایشون امروز ما کمک میکنن دیگه. دوستا تمام زیاد کی کمک کردم رای؟ زیاد دیگه استاد نقیب بود، جاوید جان بود، حاجی از عربستان اومده میمونیم. استاد نقیب بیاد خود. سلام علیکم. سلام بیاد جور بخیر. بیاد استاد چیزا کدوم دار ان شاء الله. بخیر هستی؟ صحت خوبه؟ بخیر. یک تو تصویر نمی یا بده. اینا صحیح شد. دوباره احوال پرسی بکنید نمیشه. سلام علیکم. بخیر هستی؟ جان جور است. صحتمند. عافیت دارین. استاد نقیب گفتن خودت. بله. استاد چی است؟ استاد نقیب الله مخدوم است. خب استاد چی است؟ تاکسی داری یا نه؟ استاد زبان ادبیات آلمانی. اوه ما تاکسی داری. نه تاکسی رانی را بس کردیم. خب ولی کار غیبی دو نمونده. نیست نه بخاطر اینکه محترم رنگش تغییر کرد و بگر ولی چیز تغییر کرده. چطور از زبان آلمانی باست؟ الحمدلله خوب است. فضل خدا در وقتا شاگرد داری؟ شاگردات زیاد است بله. چون اکثر نمی رژیم که تغییر کرد، اکثر افغانا رفتن آلمان، خارج بسیار از کشورها رفتن و ولی از قبل کرده زیادتر شده شاگردای زبان آلمانی، بخصوص زبان خارجی، نه تنها آلمانی، بخصوص زبان خارجی کلا زیاد شده. چون به خاطر که اکثر افغانای ما شما در همین رژیم که تغییر کرد فعلا زیادش در آلمان، فرانسه، کشورهای خارجی رفت، بخصوص امریکا و فعلا اکثر مردم علاقه داره که زبان آلمانی بخونه و زبان‌های خارجی را در کل، چون اکثر وقت زمانی که کسی میخواد خارج بره باید زبانش یاد داشته. حالا خودت چی مسئولیت داری جان؟ ما فعلا راست بگم همکاری آشپز صاحب بودم و ببینیم یک نیم ساعت بعد ان شاء الله غذا برای ببینیم چی پخته میشه. گفت روش است. روش است. روش پخته میکنه، ببینیم که روش میبره کم چیز دیگه. کدام گفتنی داری و کسایی که شاگردایت است یا کسی که درس نمیخونه یا کسی که درس میخونه در آلمان باشه در بیرون باشه؟ با تمامی نه تنها برای کسای شاگردان، با تمام جوانان من پیشنهاد دارم که چون زمینه تحصیل فعلا در افغانستان خیلی خوب مساعد است، پانتونها، مکاتب تمامش فیسشون بسیار نازل است، کم میگیره و همچنان ناگفته نمونه و در افغانستان فعلا بسیار از نهادها است تحصیلی، همکاری‌های همه جانبه داره با جوانان، و خصوص کسایی که میخواد تحصیل بکنه. معینت امور جوانان در خدمتشون است. از طریق معینت امور جوانان میتونن که یک امر بگیرن و رایگان پانتون بخونن. امیدوار هستم همه جوانان از این فرصت استفاده بکنن. یعنی کسایی که توانایی درس خواندن در پانتون نداره. بله، توانایی اقتصادی مالی را نداره، در از طریق معینت امور جوانان میتونن یک امر بگیرن اونجا برن که ما بی‌وضاحت هستم یا نمیتونم، توانایی ندارم، علاقه دارم که تحصیل بکنم ولی توانایی مالی ندارم، و باز در از طریق امورات جوانان میتونه که یک مکتوب برشون میته بر پانتونی بگه برشون معرفی میکنه، میتونه که رایگان تحصیل خود کنه. 4 سال دیگه تا 4 سال. حتی بعضی اوقات از بعضی کسایی هست که بسیار زیاد بی‌وضاحت هستن، پول ندارن، حتی برشون لیلیه را مساعد میسازه. اینا تشکر میکنیم از کسایی که مسئولین هستن. واقعا این کار قابل قدر است. قابل قدر است بله. بخاطر اینکه اکثرت یک خدمت بسیار بزرگ است. جوانای ما علاقمندی دارن اما توانایی تحصیل ندارن. خود تشکر میکنم. همین بخار دیگه تا رقم فشاس کدار است که خرابی نکنه. خودت شاگرد هستی دیگه، تو برو کار همین کار انجام بده. برو بعد. خب شفیق
خودش درستی الله را شکر است. تو داخل میگه ورزش هم میکنی یک کم و زیاد می‌کنم. کدام رشته رشته زیبایی اندام زیبایی اندام یا پرورش اندام. خوب چیز است ورزش نه ورزش والا در کل خوب چیز است، یعنی کسی که ورزش کرده باشه اگر فایدهش یک بار ببینه دیگه ردی رشته ورزش در کل مثلا میتونه فوتبال باشه، میتونه زیبایی باشه، به مثل از هزارا ورزش دیگه است. یک بار فایدهش ببینه دیگه ردی ورزش اعلان نمیکنه، چون صحتمند میمونه، سالم میمونه، فکران آرام است. خیلی یک ورزش رشته خوب دارد، هر کس میتونه در یک رشته ورزش بکنه. شفیق جان بدون اینکه خودت مثلا شغل آزاد داری نه ورزشکار هم هستی چی یاد داری بگید ببینیم تا کدام شعر خوبش یاد داری والا شعر خوب شاید کدام بخش علاقه‌مند هستی خودت مثلا در بخش‌های تحصیلی در بخش‌های تحصیلی ما فعلا خودم نو شروع کردیم اقتصاد خوانده رئیسم دیگه رشته مورد علاقه من اقتصاد بوده، یک اقتصاد خوانده خاطرم تجارت والا شوقی تجارت هستم، از اون خاطر همین در کاروباری که مثلا بفهم که از راه حلال پیش میره و رزق حلال میه بسیار شوقی تجارت هستم، از اون خاطر اقتصاد انتخاب کردم. سلامت باشه حرام باشه خوش آرام باشه. خیر تشکر باشین. دوستان عزیز تشکر که با ما هستین. پاوندازی خدمت شماست. چنل ما را سابسکرایب کنید. دوستان عزیز بازم خوش آمدین. در امروز در پغمان یک آجی صاحب از سعودی عربستان آمده. البته آجی صاحب خودش افغان است، خب کاروبارش همیز است. آمدن دیگه چکر. سلام آجی صاحب، چطور هستی؟ الحمد لله شكرا. خوب هستی؟ شكرا رب. كيف حالك انت بخير؟ الحمد لله. كيف حالك انت كويس؟ الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. جينا العاصمة الكابل ما شاء الله، جينا لأفغانستان عاصمة الكابل. هنا ما شاء الله البغمان الجواء حلوة مرة، أي واحد أفغاني ما يجي بلده تعال شوف الأفغانستان، شوف الكابل كيف والله جنة. أنت تزور على الكابل شوف، خاصة البغمان، عندك البغمان ما شاء الله جو ما يحتاج على كيفك. شوف عندك نهر موية، عندك الأشجار ما شاء الله، الناس شوف كيف طيبين الله يسلمك. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. مرتاح في أفغانستان؟ الحمد لله. أي ما شاء الله. حبيبي والله مشتاق لأشوفه. حبيبي كم تبغمان؟ حبيبي كنت بغمان. نعم حياكم الله في بغمان ما شاء الله. شوف أجواء مرة طيبة. اليوم يوم الجمعة جينا هنا طبخنا هنا ما شاء الله، معي طباخ عديلي ومعي محمد ولد عمي حبيبي، معي ولد خالي. شوف طبخنا هنا الحين إن شاء الله يكون الغداء يجهز إن شاء الله. جزاك الله جزاك الله. تفضل معنا اليوم، أنت تتغدى معنا، تقلط معنا اليوم. دیگه من نمیخوام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. آجی صاحب کمک این موقعیت استاد شاین. آجی صاحب چه وقت میشه آمدی؟ تقریبا یکی نیم ماه شده آمدم. یک و نیم ماه شده. بله. چطور افغانستان لذت زیاد داره یا عربستان؟ عربستان طبعا خانه کعبه شریف است، یک مکان پاک و یک مکانی است که به عبادت اکثرت میرن، خصوصا این وقتش از دیگه رفتن نه. اون لحاظش صحیح است، اما وطن از لحاظی که وطن است. چطور اونجا خو وقت تیر کردی؟ والا اونجا خیلی وقته. چطور است که افغانستان میخوش هستی باز؟ افغانستان خب میگم چرا خوش نیستم. ماشاءالله افغانستان ما آمدیم کابل در میشه، یعنی پغمان چی آب و هوای است الحمدلله. اینجا آمدیم چکر سیاحتی میشه ببینیم امرای باجیم، نقیب جان، شفیق جان، بچه ماما، اینا محمد جان، هم بچه کوکو و سفرده. چکر آمدین دیگه. چکر آمده آقا صاحب اینجا. آقای صاحب نامت نگفتی بخیر نام خود؟ نام ما جاوید عبدالدیان. از جاوید عبدالدیان؟ بله جاوید عبدالدیان. خودت جاوید عبدالدیان ولد عبدالدیان. از ولایت بغلان في امریکای قند. فعلا دیدم کابل بوده باشد. فعلا در کابل بله. چی وقت بخیر پس سفر هستم؟ بخیر میسیم یک ببینه که دو ماه دیگه هم تیر کنیم. با چه وقت بعد پس میای افغانستان؟ او دیگه نصیب است بگیره یک سال شد. ما فعلا الحمدلله 4 تا دختر دارم. ماشاءالله. باز دخ میشی پشت اولادا؟ والا خو بسیار مشکل است. بسیار سخت است. هر کس که مسافر شه او خودش میفهمه. شب چی تو سرش روز تیر میشه، روز چی تو تیر میشه. او را پرسان نکن. یعنی دقت زیاد. والا. کدام وقت زیاد در اونجا صدق میاری؟ دق که میاره بسیار که خسته شی دیگه. پشت اولادا مثلا. پشت اولادا بسیار.
بله دیگه اینجا که مطال برام میفهمی خودت میفهمی خدایت که او سپور چی میشه چی نمیشه دیگه تو یک در روز خو گرنگ هستیم تو سخت است دیگه سخت است بسیار سخت ان شاء الله خداوند روز بره که هم مشکلات حل شه و بیا بخیر بیا بخیر اما پس کارکایتون دیگه شو پولی اولاد خود باشه ان شاء الله ما دعا میکنیم همیشه وطن ما روشه همیشه خوشحال باشیم سلامت باشه یک جهان تشکر خیر بخیر بری ان شاء الله که رفتی باز کن دفعه خدمت باشه برات یک دعا بکنم ان شاء الله همیشه بدیم سلامت باشی خیر بخیر باشه دوستانو ډوډۍ هم تیاره شوله ته رسېدې اشپز څه خیر پخ کړې ده موږ به مزه به وګورو نو څه خیر ده روش خو قواره روش خونده ده شوروا سوی نه ده نه همداسې ده که نه استاده نو اوس به مزه به ورته وګورو اشپز استاد ته وی که نه آشپز خوب بودیم دیگه توکل به خدا اول بچشیم ازش سایل بگینه که چه رقم است بعد نظر بده بر از اون نمره بده نمره بده که چند نمره میدیم باش که من که دوستان چند نمره بده خود چند نمره میدیم آره ما اگر نمره بدم خب نمیشه دیگه نه چون من خودم پختگیم خودم نمره دادن نمیتونم نه این گپه در واقع معلوم نمیشه نه هر کس که در یک لقمه بر نظر داد فهم که هیچ مزهش نفهمیدم مقصد یک گفت خیر قولی باید نمیکنه نه اول باید یک چند لقمه بزنم خوب یک چند لقمه خود بزنم باش که یک گوشت صحیح را گیر کنیم خلاص شده باز معلوم میشه نه صحیح شد صحیح است چند نمره میدی نمره ده نمره ده نمره پره نه دیگه دوستان یعنی صحیح دیگه ده نمره بس از ده نمره ده نمره خوبه تشکر بسیار بس از دیگه ده نمره بس از زیاد از 100 ده نباشه نه از ده است از ده دیگه نمیفهم که دوستا چند نمره میده خو آقا جان خدا آجی صاحب چند نمره میتی مشپزه ماشاءالله یک نمبر یک نمبر میتی شما ده میگم من میگم 100% 100% خودت دیگه شاغل هستی دیگه تو خود وظیفت معلوم است ما باید طرفدار خلیفه میکنم خراب بود بگم صحیح نه صحیح است مزهش صحیح است نه خیر ببینیم شبیق جان میرم قسمی که چند کار است دیگه والا زندگی کلش تجربه است باید در کار آدم دست برده اگر میتونه خوشی بده نه که نمیتونه زحمت بکشه نه ما هر کاره میگیم والا یه برای فعلا نمره باز پشتو هر کاره چی نمیگن تخمه که پخته میکنه او در کاره میگن تخم پزی خدا او هم هر چیز میشه نه هر چیز پخته میشه آدم باید در کار دست من داده تکلا باشه دوستای عزیز ما هم دیگه نان میخوریم باش که پس نمونیم علیکمش کن نفرم ماشاءالله ورزشکار یک وقت ببینی که هیچ نمانده دیگه می باز انشالله مصاحبه دیگه به شما دارم با ما باشیم دوستان بازم خوش آمدین ما اورانوس چیریش هم میشناسین یا نه پارسال هم ما اینجا آمده بودیم باز وقتی خورد بود یک ویدیو است به نام دره نو پغمان با دوستایی که نیده او را ببینن حالا باز آمدیم اورانوس دیگه اینجا یک تفلک بسیار خدمتی چای با ما میاره او میاره یا اینجا خانه شان است دیگه واقعا یک دختر است خدمتی سور است اورانوس خوب هستی گپ بزن دیگه بچین پارسال یاد میام که گپ زدم یاد می چی وقت آمده بودم دیدی مرا دیدی که اونجا گپ زدیم نه خب اینا امسال مکتب شروع کرد اونوس مکتب میری سال چند شدی من مکتب میری نه چرا رخصت نکرده رخصت چی کرده حال خانه مکتب شامل نکرده
نه خوینال اورانوس تیمسال کام چیز یاد گرفته فکایی شعر کام چیز یاد گرفته بگو یک شعر بگو یک بیت بگو به بیننده بخوان گنجشکک بخوان کام میگه اما گنجشکک که تلایی رو میگه بسیار خوبش میخوانه یاد داری وره چی یاد داری خواهی حالا جب نمیزنی برو یک چیزی بگو خب دوستان عزیز فقط خاص خاطر از این تصویر از این را گرفتم که پارسال ما یک مصاحبه از اورانوس داشتیم این سال اینا ماشاءالله کلانک شده بس حال بخیر باز میبینیم که میبینیم ما میاییم جا نمیم خب یک بای بای که بیننده یک بای بای کو با خداحافظتان دیگه هم چای میاری با ما یا نه خب برو سیز خداحافظ بگو خدا خب دوستان عزیز تفلک دیگه ما پارسالی جا آمده بودیم باز همیشه خدمت میکنم چای میارن و بخلم یعنی جایا را یا دیگه مربوط از جا میشه باز بکرام میتون و باز چای هم به مردم میبرم دیگه امسال گفتم باز یک تصویر از این نشان بدم تشکر که با ما هستین انشالله تصویرهای زیبا از دره پغمان و با شما دارم دوستانو ښه راغلاست په وندادري چینل ته پغمان کې دا ورځ نو ورځ د میلې دي لکه څنګه مخکې ویلې اوس هم بس راغلو دا دوستان راغلي وو ما راځه دوی سره خپل خبرې اترې ولرو ستړی مه سې ورور خیر څنګه یې الحمدلله نوم دې ښه ده میر عالم کوم څخه راغلی موږ خو اصل کې د لغمان یو دلته اوسېږو په دې پغمان په شی درې ښه خپله د پغمان کې هستې نو دلته خو ته بیخي بلد یې نه او دلته بلد دا مېلمانه تاسو که راغلي دي که نه دا ټول د همدې ځای هستئ نه ټول همدې یو موږ سره مېلمانه دي ښه دا خو داسې اوس نن یو پروګرام کړی وو هسې انډیوالانو ته ډوډۍ کړې وه ښه په هغې پروګرام کې د ټولو انډیوالانو سره شرکت راسره وکړو ښه مېلماني یې چا وه مېلماني د مجاهد لغمان هم ډېر شین ده که نه دې وخت کې وایي شین لغمان که نه ښایسته ځای ده څنګه موږ په اصل کې په لکه د لغماني که نه خو دلته موږ چې ژمي کې لغمان کې اوسېږو بیا اوړی راځو دلته په پېښتو ته او کوباکۍ او رشتو ولاکه په دې ځای کې داسې مې هم د موږ وریاخیل دي او ښه تاسو خپله وریاخیل هستئ موږ خپله وریاخیل ښه هلته وریاخیل شته دی که نه زیات لغمان کم ځایونه ډېر ښایسته ځایونه دي سړی لاړ چې هلته چکر ته که نه لغمان ته چې ځې نو الینګار خدره ده ښه الیشنګ کې کېدلې دي ښه په خپله بابا صاحب میله ده که نه خپله بابا صاحب زیارت کې هلته ښایسته میلې کېږي خو اصل کې ښایسته دره الینګار دره ده الینګار ښه دره ده شنه ده به شنه یې نه بیا څومره لرې ده مرکز نه مرکز نه هسې نیم ساعت لار ده نیم ساعت موټر کې چې ځې که نه موټر کې ځې ښه څه کاروبار کې هلته کابل کې ولا زموږ خپله هېڅ کاروبار نه کوو دغسې ښه بیا ښه مسافر راغلی دی راغلی د لندن راغلی ښه ښه څومره وخت کېږي راغلی دا میاشت به مې څه کورونه هلته دي بیا فامیل هلته ده که فامیل مې دلته ده ټول خاص بچیان مچیان ضبط دی ښه بچیان اولادونه هلته دي سره یو زوی ټول ښه څنګه ده وطن خوږي که لندن نه وطن خو اصل دا ډېر چې ګوره دا پښې دې چې کړي دي واله لندن ته ځمه که نه لندن صحیح ده پیسې مزدوري په خپل وطن کې څه مزدوري نشته که نه په دغه وجې لحاظ باندې خپل زموږ د افغانان د خلک ځي لندن ته هلته مزدوري کوي خواري کوي غریبي کوي څه د کوم بچیان ته کومه خپله نفقه پیدا کړي که نه که دلته مزدوري سته هم نه کاروبار ډېر په ټپه ولاړ ده هر څه خو وطن خو بیا وطن ده وطن خو ګوره مور و پلار زیات فامیل اوس دا ټول به خپل یو کور خلک هستئ نه داسې یو ټول یو فامیل نو داسې یو ماحول به هلته نه وي زما په نظر اوس ګوره دلته ټول راټول سړی کښېني خندا او ټول کې دغه ژوند تېرېږي اوس به ستا عمر څومره وي زما به عمر به وي دا یو کم 50 که نه نو فکر که داسې ورځ په ورځ تېرېږي خو دغه خپل فامیل خپل وطن دا جلا خوند لري دا ځان ته خوند لري دغه یو ورځ دا یو ورځ داسې ورځ ده که نه لکه د یو جنت کې د خپل انډیوالانو له خپل هغه سره جنت کې فامیل سره دا یو ښایسته موسم ښایسته هوا ښه وخت انډیوالان سره یو داسې خپل میلې وکړي او داسې هغه وکړي که نه دا څومره ښه خوند ده او د هغه چې دا اوس سبا یې کار ته ځه او شپې راځي هلته خو چې سهار ته لاړ شي که نه په 8 بجو 7 بجو او ماښام د شپې په 2 بجو راځي
نه د ډوډۍ ټیم ده نه د مانځه ټیم یې نه خو هنر هغه سړی دی چې هغه خپله مزدوري وکړي او مونځ وکړي پکې او ښه بس ښه وخت چې تللی دي هغوی د زحمت وباسي نو څه کم تللی اوس اکثره تللی دي کرار پراته دي وایي زه دولت پیسې ته همت ورکړي چې خپل ځانونه وساتي او ښه مزدوري وکړي خپل فامیل ته څه وخت ځې بېرته له خیره زه د اختر په 15 بېرته ځم که اختر هم تېری زه که اختر خو تېری له خیره انشاءالله بس له اختر ته راغلی که نه ها د اختر تېر کړه اختر کې بیا بیل خوندي بیا بیل خوندي د اختر دا میلې وکړو که نه دا ورور هم تا سره ده څنګه یې ته وروره شکر ده ستا نوم څه ده زما نوم پیر پاچا ده پیر پاچا ته خپله خو همدې هلته زه اوسېږې خپله هم دلته افغانستان کې څه اوسېږم کاروبار کوې دلته والا فلحال خو زه هغه نه لرو خو چې هغه دا موټر مخکې خرڅول خو اوس کار څه کاروبار نه کوئ ښه دا ملګری ده که خپلوان دي ده دا مې ماما ده ماما دې ده وای ماما چې وایي څه ټوګري وایي خورای بیا تمه کوي ورته همداسې ده که نه اوس نن څنګه خرچه مرچه ماما وکړه که نه والا دا خو زموږ یو تروزی و هغه نن خرچه وکړله څنګه وه دا خرچه الله دې صدقه قبوله کړي مجاهد نومېږي راسه که نه مجاهد نومېږي مجاهد راس راسه مجاهد کښېنه دلته هلته کښېنئ موږ څنګه کښېنه دلته ښه دا د څه شی کېږي دا مې تروزی ده تروزی دی ده تروزی مې ده خرچه ده کړې ده خرچه ده کړې ده نن یو سیرلی هغه کلی و بس دا انډیوالان دوستان ټول سید د لندن ملګري دي دغه انډیوالان دي دا مو سره راغلي او موږ هم ورسره راغلو ټول یې راټول کړې ټول یې راټول کړلو پوه شې او دغلته یو صدقه یې وکوله خیر اوسې څنګه یې ته وروره خیر ده والا ستا نوم څه ده د ما نوم کمالدین کمالدین یعنې غټ کار دې کړی ده په دې چې دغه ټول د راټول کړي او ښایسته ماحول د جوړ کړو ملګرو ته که نه ډوډۍ مسله خو بیله ده چې خوراک که نه دا خو جدا کېږي خو دا داسې یو ماحول جوړول انتفاق راوستل دي که نه اوس ټول سره کېناستې یا خپل زړه درد و بس دا دوستان یو خاطره دوی ته پاتې شوه چې بېرته ځي له خیره دا له ګپ شپ سره لګي هغه چې ملګري دي خاندي زورۍ دا هغه ټوکې مورې سره کوي ښه خوشحاله اوسېږئ انشاءالله درته ښه چکر غواړم په خیر سره لاړ شي ښه ښایسته خاطرې د ژوند ویسې بېرته له خیره بیا به کله راځې له خیره بیا به کال ته له خیره کال به راځې زه په خیر سره لاړ شي انشاءالله سې خوشحالۍ تګ دي دا ماشوم چا سره ده دا خو غږېږي غږېږي څنګه یې ښه یې دا د کوم یو زوی ده د دغه زوی ده پلار خو دې وتښتېده نوم دې چی ده نوم دې چی ده نو دا را پاتې شو چې وایي مننه خوشحاله اوسېږئ ډېره مننه ژوندی اوسېږئ تا هم ډېره مننه سلامت اوسېږئ کمالدینه ته هم خیر ویسته چې وروره خدمت دې وکړي دوی دوستانو بس مننه خیر سلامت اوسېږئ یو دوستانه ماحول مننه چې موږ ستاسې فواد نادري چینل سره سبسکرایب کړئ انشاءالله نور تصونو تاسو له موږ سره اوسېږئ موږ د پغمان دره کې یو دلته یو دوه ګلالي ماشومان وو دوی میلمانه دي زموږ او تاسو ټول میلمانه دي نو خصوصا په دې درې پغمان ته دلته راغلي دي او ډېر په مینه سره زما څنګ ته راغلم هلته راځه دوی خبرې به واورم دوی لکه چې بهر نه راغلي اوس واورې زه کوم ځای راغلی څنګه یې ښه یم څنګه یې ستړی مسې جوړ یې ښه یم نوم دې څه ده زبیر کوم څخه راغلی امریکا څخه راغلی هو ښه زبیر جانه امریکا ښه ځای ده که افغانستان که ساعت تېروي دلته راځم ځکه دلته ارزانه دي خو که ځوان تېروي هلته ځوان تېروم ځکه هلته سم مکتبونه دي او سم کورونه دي ښه که ساعت تېري لپاره راځې نو دلته راځې او که خو هلته ښه ژوند تېر کړې مکتب وایي درس وایي هلته ښه که دا پلار دې ووایي چې زبیره زه چې ځو نور امریکا ته نه ځو صحیح ده بیا دلته خوشحاله یې که هلته بیا خو نه وایي چې نه ځم نور دلته خوشحاله یم ځکه ټول فامیل مې دلته ده ښه مور پلار هلته رسره دي هلته مور دلته سره ده مور هلته در سره امریکا کې ده یا په افغانستان کې خو پغمان ته نه راغلی نه یعنی کور همالته امریکا کې ده که نه ښه ته څوم صنف کې هلته هلته پنځم صنف کې خلاص کړی و شپږم ته ځم څه شی دې زده دي ډېر شیان مې زده دي ښه څه شی دې زده دي مثلا ریاضي مې زده انګلیسي مې زده انګلیسي کې شعر ویلی سي ووایه یو شعر ووایه دغه باید ووایم ووایه موټر How are you doing? ښه ته ودرېږه وړاندې راسه ودرېږه زه به ته یې ما څنګ ته راسه
ښه تاسو دواړه سره غږیږئ ښه اوس وغږیږئ How are you? I'm good. How are you? I'm fine. How's your day? My day is good. This is crazy. I know. we're on TV. This is just crazy that us two are right here on the TV show. I thought it's never ever happened, bro. Yeah. We're gonna visit the channel soon, okay? Yeah, I know. Oh, this is your brother. He's Yeah, this is my brother. brother. Yes. Do you love him? Yeah, I love him. Okay, more or less? A lot. I love him a lot. Lot. Yeah, I love him a lot. Okay. کوم شعر وایي تاسو شعر زده په ټوکه په انګلیسي کې هلته شعرونه وایي تاسو شعر ورته وایي څه ورته وایي تاسو Pyum? Yeah. Pyum چه زده ده Yeah. Fun. جوک دې زده Joke. چه Yeah, bana. Mansur. اوس What- مکتب ته چې ځئ تاسو هلته که نه اوله مکتب ته چې هلته خو داسې قانون ده چې مکتب ته شاګردان ځي بیا دوی شعر وایي صحیح ده شعر وایي که نه مثلا د وطن باره کې وایي د مور باره کې وایي پلار باره کې وایي که نه اوس تاسو څه شی زده موږ هلته نه وایو نه وایي Yeah. څه شی وایي ښه تاسو دغسې جوک دې زده ده زده مې ده ښه ووایه جوک وایه Uh, په انګلیش کې وایه یاده دې وته ښه ته تکړه یې مکتب کې ده دا دا څوم صنف کې ده دا په اووم خلاص کړی اوس اتم ته ځي ښه ستا نوم څه ده السلام عليكم ما نوم منصور ده. وعلیکم سلام منصور ښه منصور جانه ته ووایه ده خو ویله چې افغانستان ښه ځای ده ته ووایه کوم ځای ښه ځای ده اوس ځان دوم صحیح ویل وای ځان لپاره امریکا ډېر ښه ځای ده سړکونه پوخ دي سم مکتب دلته نو ځوان تاسو هلته وکړئ موږ نه مړه سو دلته نه دلته چکر راځو دلته چکر لپاره راځو ښه چکر لپاره راځو هر دوه کاله ښه دغه فامیل وګورو افغانستان وګورو هلته خوشحاله وخت تېرېږي اوخو کم څوک در باندې ګران دي مور که پلار دواړه ډېر څوک ګران دي دواړه باندې ګران دي ښه مینه څوک در سره زیات کوي پلار در سره زیات مینه کوي که مور مور به زیات مینه کوي مور به زیات مینه کوي پلار خو مینه لري خو هغه په زړه کې یې پټه وي هغه نه وایي که نه ښه څه وخت ځې له خیره بېرته 3 میاشتې کې ځو 3 میاشتې کې اګست 15 باندې ما هم در سره نه بیایي نه خیر پاسپورت نشته ستا ده ما سره پاسپورت د امریکایي دغه افغانستان خو دغه نه دی پرېږدي په افغانستان پاسپورت ولې خو ځان سره بوځه ورته دا زموږ ورور ده ویزا لرې نه ویزا نشته خو ویزا ته راته ولګوه ولې باید قبول سي ښه خطر مراحل زیات ده نو نه ښایست نه ځم هماغه ته راځه فقط کال کې یو دفعې دوه دفعې که ما ورته ولیدم ته به وینو صحیح ده صحیح ده زه خوشحاله اوسېږې انشاءالله کامیابه اوسېږې راځئ له خبره خپل وطن ته هلته چې لاړلې هغه صنفیانو ته نه ده د افغانستان ډېرې ښې ښې قصې وکوه صحیح ده که نه افغانستان خو رښتیا هم خو تاسو خپل وطن ده خو بیا ته چې ورته خدیجي ماحول هر همصنفی دی چې دله د افغانستان د تاریخ باره کې د افغانستان د ښه ځایو باره کې یو څه شی ورته وایه چې د هغوی په مغز کې یو ایډیا چې داسې یو مملکت شته په دنیا کې ښه وطن صحیح ده که نه ولې په نوره دنیا کې د افغانستان باره کې لږ زره منفي خبرې دي که نه نیګټیو تاسو نیګټیو وایي که نه نو تاسو څه کوئ هلته پازیټیو کوئ دا ستاسو مسؤلیت ده دا ستاسو زبیر جان او ستا نوم منصور جان هلته به ښې ښې خبرې کوي خپل همصنفیانو ته صحیح ده ګوډ بای هاف ا ګوډ ډای دوستانو ډېره مننه موږ سره دا ګلالي ماشومان دوی د امریکا نه راغلي مېلمانه او هر یو کې ګرچې دوی شاید پیدایښت همالته څه وایي همداسې وایي که نه ښه یعنې همالته غټ سوي دي خو هغه د وطن مینه یې دوی هغه په رګ رګ کې شته ده او هغه دوستان چې هلته دي نو تمن د وطن په مینه پوهېږي ډېره مننه دوستانو زموږ سره هستئ فواد نادري چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ مننه دوستان سلام برادر سلام علیکم خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر بخیر هستین؟ اول خودم معرفی کن به دوستان. نعمت الله محمودی هستم از بغمان. از خود بغمان هستی؟ از خود بغمان هستم در پشه‌ای. خب خودت دیگه پشه‌ای یاد داری؟ پشه‌ای نه دیگه. نداری؟ من ایران کلان شدم. خب از ایران آمدین؟
خب خودت آمدی یا نه گفت برو خانه برو؟ نه خودم آمده. خب پس میری؟ نه شاید بریم پس. خانه فامیل اوج هست یا ایج هست؟ فامیل هموج هست. خب خودت عروسی کردی؟ عروسی کردیم. طفل داری؟ یک بچه دارم یک دختر. خب در ایران هستن دیگه. در ایران هستن. مگم یک چیز من تعجب میکنم ایرانی گپ نمیزنین دیگه گپایت. همین بعضیا که فقط مرد چی میگه؟ از مرز نیمروز هستن. که اون طرف بره پس دوره کده بیا باز. زبان بسیار کج پلیج میکنه. من قربان از روا. نه من نزدیکای یک 20 سال میشه زندگی کردیم خب همو دری خودم گپ میزنم. ولی از ما که دوستا رفته بود ایران رفته بود یک روز آمد خانه گفت فرغون میگه چی میگه فرغون دارین فرغون دارین او بدر ما گفتم چی است خب آخر خودش اون کراچی نیست در صورت که میفهمم نه ما تو خودت یک سال نشد رفتی تو چی ضرور است که زبان ما تغییر بدیم چطور وضعیت ایران حالی وضعیت حالا خیلی خراب است کسایی که سرشماری داره یا کارت آمایش داره اونا را شاید تا یک ماه دیگه یا 2 ماه دیگه شاید اخراج کنن خب دیگه نمیمونن دیگه نه کسی که ویزا داره اون برای استراحتی از شما چی رقم است شما کارت است ویزا است از ما ویزا است خب 3 ماه دیگه تمدید میکنه 3 ماه تمدید میکنه تا نامره خب در کدام شهرش هستیم ما در شهر چی اهواز هستیم خود یک شهر ریزیش است به نام شوش است برام مربوط کام ولایتش میشه همو اهواز میشه خب از ما خیلی زیادتر کشیدیم اصفهان تهران مشهد این چند دانه کمک کشیدیم خوزستان است که مردم لور و عرب زیادتر میاد بیشتر شهر گرم است مثل جلال آباد و شما وارست تقریبا سرمرز عراق است خب کاروبار هم حتما اونجا باز خوبه دیگه کاروبار شکر چی کاروبار میکنی اونجا باز من کار نما رو میکنم سرامیک و سنگ هست خب می کاشیکاری و سنگ و این چیزا خب اونجا دیگه صحیح استادکار هستی دیگه میگم که من کس کار نمیکنه بگی تشنام مرا جور که بگم امام مرا جور کنه نه فعلا کار نکردیم خب یگان فامیلا آشنا باشه باز یگان کار میکنیم ولی خب اما از در رخصتی که به دلادم کایدا کار میشه دیگه نه دیگه رخصتی که چه وقت میری پس بخیر والا دیگه منتظر هستیم که بریم دمی وقت خب عید بخیر تیر میکنی اگه قسمت نصیب بود ان شاء الله خب ان شاء الله عید خوش داشته باشی سلامت باشی دوستای دیگه هم صبرات دیگه است سلام بدر رسی بدر چطور است خودت شکر سلام شما دیگه رفیق هستین از اعضای فامیل هستین فامیل هستیم دیگه هم رفیق چی باشه میمون چی مامان است خب نام خودت چی است نام خودم یوسف است شما زمین فهمان هستین ما دیگه از کاپیسا هستیم ولسوالی نجراب چه خوب ولسوالی است نجراب خوب است حالا زیاد تصمیم گرفتیم کاپیسا یک چکر بریم خب قسمت نمیشه که ما بریم یک برنامه داشته باشیم به خاطر کمی وقت خوب اجازه است نه حالا وقتش است دیگه همه در ولسوالیش کدام تو خوب نما و خوب چی داره والا زیاد ما هم نرفتیم دیگه زیاد خطر نرفتیم پیدایشم هم نمی قابل شده دیگه فامیلا اوجا نیست بود نه فعلا هستن خب ما نرفتیم چکر برو دیگه اینی والا نمی از قریه و از خانه و از جوخ اول دیگه والا رفتیم در نواسط چه میکنی دیگه ولی دورا بگی از کجا هستی از کاپیسا از کجای کاپیسا هستی یا وقت بگی نه از وقت بگی از چارکار نه بود بلد است اینو دیگه اینو باید چکر بری حداقل ولی ما در قریه خود که حداقل در 2 ماه یک دفعه نریم هیچ امکان نداره نمیشم محاله که ما عادت کردیم طبعا دیگه وطن آدم خب خوش آرام باشی بدرم امروز خودت دیگه بله سلام علیکم ما زمین ولسوالی پغمان هستم از قریه ارغنده بر ارغنده کوز ارغنده خب از قلعه خو نیستی از قلعه بالا کمی هم خود بین قریه است خب نگی بلد نیستی نه بلد نیستی منطقه قلعه ملک و قلعه ملک خوب بخیر نه او بالا ارغنده است بالا ارغنده است قلعه ملک همین اولش شما کوز ارغنده نه کوز ارغنده باز بر ارغنده بالا است باز از چوک ارغنده که تیر میشه اونم موجست بالا ارغنده خب این بیادرها دیگه امروز چی رقم میمونی بود یا نه خودتون یک جمع جور کردین اومدین یا کسی یک نفر میمونی جور کرد ما در کمپانی کار زمین ترکاری هم میکنیم باز دوستان جوالا یک جایش نمیتونن جمعه امروز چکر گرفتیم خب خوش آرام باشین بیادرها از شما بیادرها کدامتون بیا خودتون بیارین پولی میفهم که کسی دیگه هم علاقه‌مندی داره بیاد پولی مگپ بزنه
نام خودت چیست؟ سلام علیکم. و علیکم اول سلام. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیزتان. تشکر. من فیروز نجرابی هستم، باشنده شهر کابل ولایت اصلی ما کاپیسا است و فارغ التحصیل از 15 اقتصاد از پانتون کابل هستم. من فول تایم بیکار. خب همین خود بیکاری نه تجربه است؟ تجربه است. خب ما از درد دل میگیم فول تایم بیکار. خب بیا خیرش باشه. نجرابی صاحب یک گپ است که همین اسناد تحصیلی را که پیش خود داری ما در افغانستان یک قوانین داریم. خب خیر مشکلات ها از در کشوری تو یک مشکل است. خصوصا در افغانستان یک سلسله مشکلات ها را ما تیر کردیم. این بیکاری ها است. بله. مگم گپ از است که شکر است که تحصیل کرده هستی. الحمدلله. یک روز از روز شب که بخیر خودت چون بخش اقتصاد کدام بخش خوندی؟ فایننس خوندیم خودم. فایننس یعنی بهترین بخش خوندی. خودت بگم یک از رفر از پیشت کس زدن نمیزنم. نمیتونه نه دیگه خواهیم. دیگه خودت ان شاء الله من مطمئن هستم که روز کوشش بخیر باشه. و همچنان یک دیپلم از زبان انگلیسی از کورس مسلم دارم. بسیار خوب. کورس بین المللی. باز نمیشه خودت یک جای درس بدی انگلیسی؟ یک چند مدت درس هم دادم در کورس‌های خصوصی و مکتب‌های خصوصی. خب اما رشته خودم ما دیگه تخصص خودم باید یک وظیفه در تخصص خود داشته باشیم. اگر نه مثلا ما 16 سال یا 4 سال اگر خودت تجار پیشه باشی، تجار پیشه شوی نه؟ بله. تجار پیشه شوی کدام بخش علاقمندی داری که کارش کنی؟ مد نظر تا پیش خود فکر کردی؟ نه یک اقتصاددان. خب اگر مثلا من کدام وقت بتونم که یک بزنس شخصی داشته باشم، یک سرمایه خاص داشته باشم، من میخوایم در بخش واردات موتر تجارت داشته باشم. واردات موتر. بله. اما به نظر من از تایر موتر شروع کن. همش یا از پرزش که بخیر به موتر فروشی برسی. ان شاء الله. به خاطر از این گپ میزنم که در کشور ما شما اگر تحصیل کرده است یا هر کسی که در قشر است یا کراچیوان هستن یا موتروان. به خاطر از این کار کراچی خوب میچله، یک کار موتر خوب میچله. موتر خوب میچله. این دو چیز. باز میتونی وابسته به اینمی کارا مثلا فرض کن ما یک موترشویی اگه بخوایم ما جور کنیم یک جای و سرمایه بالا کار نداره. بله. دو نفر اگه شریک شویم بشه که چون ما از مکه بهتر تو ایدیای بهتر داری خود صادر هستی نظریه خاص داریم. به خاطر از اینکه بیکاری ما میفهمم از امو چی میگه گپات بله. خسته هستی واقعا دیگه از این ماحول خود که بکشی این بسیار کامیابی است. چون در کشورهای بیرون اگه ما فکر کنیم موجه اکثریت مردم کوشش میکنه کاروبار شخصی خود داشته. خود یک مشکل ما شما داریم سرمایه نباشه. بازم سرمایه ما در مثلا 4 چیز از کامل تولید از در یک کشور. یکیش همین سرمایه است، زمین است، نیروی کار است که مثلا این جوانان نیروی کار هستن ولی متاسفانه ازشون استفاده خوب نمیشن. و یکی هم تشبسات میگن یا کسی که کارفرماست یک ذهنیت یا یک ایده داره مثلا یک چیزی را طرح میکنه. این 4 چیز در تولید یعنی نقش عمده را داره، عامل تولید هستن. به خاطر از همین سرمایه یکی از این 4 چیز بود که به گفته خودت کشور ما متاسفانه مردم سرمایه کافی ندارن. مشکل اقتصادی دارن. خودت نجرابی صاحب چی گفتنی داری؟ کدام چیز خاص باشه؟ کاملا در خدمت است. بخیر باشید، تشکر، سلامت باشین. من کدام پیام خاصی ندارم اما بازم با آرزو و با امید از این هستم که بالاخره یک روز باشه که مثلا جوانایی که تحصیل میکنن زحمت میکشن بتونن همون رشته را که خودن حداقل یک وظیفه داشته باشن. اما ثمره زحمت خودن بالاخره ببینن. میبینی ان شاء الله. من مطمئن هستم یک روز نجرابی صاحب به خاطر اینکه خودت یک جوان روشن معلوم میشی و مطمئن هستم یک روز ان شاء الله یک جای میرسی. سلامت باشید. من دوستان میبینم ان شاء الله که باز خودت ویدیو میمونه. باز یک روز باز که وقت کار پیدا کردی باز یک کامنت نشته کو بگو چنل ما فواد نادری نام داره بگو نادری صاحب اینی کارو من شروع کردم. من مطمئن هستم ان شاء الله. ما بعضی وقتا با توانایی خودتان مطمئن باشین ان شاء الله. هیچ وقت خواستن توانستن است. اثرات منفی را نمون که خودت بکنه. بله. مشکلات ها میاد زندگی. من خودت گفتم یک اونم راز موفقیت خودت که چیزی در دست داری و اسنادت است. خودت ماشاءالله لیسانس هستی، انگلیسی یاد داری، فقط یک جای است که یک جای دست بچسبه و بخیر ان شاء الله. با امیدی که همه جوانای ما بتونن که وظیفه‌های دلخواهشان به دست آورده بتونن. سلامت باشین. تشکر. ان شاء الله میلی خوش برتون میخوایم. شما هم لذت ببریم، مزاحمتون نمیشیم. ما خواستیم یک قبلتون قصه کنیم. ما خوشحال شدیم. خوش آمدید. تشکر. به شما هم سفر خوش میخوایم. بخیر برین. ان شاء الله خاطره خوش از دوستا داشته باشین. ان شاء الله. از افغانستان. ان شاء الله. خوشحال هستیم دیگه. دوستان عزیز تشکر که با ما بودین. ما در دره پغمان هستیم.
دوستایی که با ما نو میفهمن چنل فواد نظری سابسکرایب کنن، ان شاء الله ویدیوهای خوبی با شما داشته باشیم. تشکر.